د آنلاین ډیزاین یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه، نیکې هیله پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به ښه رک روغ او جوړ وئ او د صحت په جامه به سنبال وئ. دوستانو، نن ورځ بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي او یو څه ترېنه زده کړئ. ما د خپل فیسبوک پیج نه څه وخت مخکې دغه ډول انځور خپور کړی و چې څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک پروفایل سکرین شاټ په یو بنین باندې دغه ډول راوړو. نو اکثر دوستانو بیا ماته په واتساپ او میسنجر کې میسیج وکړلی چې څنګه کولی شو دغسې یو بنین موږ هم جوړ کړو. نو ما ډېرو ته طریقه هم وښوده او اکثرو یې غوښتنه کړې وه چې یوه ویډیو پرې جوړه کړه. نو نن ورځ غواړم چې یوه ویډیو پرې جوړه کړم په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او یو څه ترېنه زده کړئ او خپله وکولی شئ چې دغه ډول بنین جوړ کړئ. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم نو له تاسو نه یوه کوچنۍ هیله لرم. هیله مې دا ده چې که تر اوسه تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین ډیزاین نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو ستاسو نور ملګري هم وکولی شي له دغه ویډیو نه مستفید شي. نو زه د ویډیو په طرف د هر څه نه مخکې به راشئ تاسو خپل فیسبوک پروفایل ته چې راغئ خپل فیسبوک پروفایل نه به یو سکرین شاټ واخلئ. فیسبوک پروفایل به دغسې په دغه اندازه باندې برابر کړئ او د دې نه به یو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ مو چې ترې واخیسته نو بیا به د دې ځای نه لاړ شئ، بیک به شئ، دغه یو اپلیکیشن چې د پیکسارټ په نامه دی، دغه پیکسارټ اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. زه درته لینک هم در کوم، زما به خپل ټلګرام چینل ته اپلوډ کړی وي. د ټلګرام چینل لینک به زما د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي. تاسو کولی شئ د هغه لینک له لارې زما ټلګرام چینل ته رادننه شئ او دغه پیکسارټ اپلیکیشن انسټال کړئ. او یا هم کولی شئ چې راشئ دلته پلی سټور ته او په پلی سټور کې ولیکئ پیکس ارت، دغه اولنی چې کوم دی پیکسارټ دا دی، دا به دغسې ولیکئ، انسټال به کړئ. دغه اپلیکیشن دی، دغه به انسټال کړئ. اوس ما انسټال کړی دی نو زه به اوپن کړم. دا چې کله ما اوپن کړ نو په دغه شکل باندې یو انټرفیس به مخې ته راشي. په دې کې غواړئ تاسو یوټیوب د فیسبوک یا ګوګل د لارې ورننوځئ اکاونټ مو جوړ کړئ که نه. په بره په دغه سر کې چې کوم سکپ لیکلي ده همدغه سکپ باندې به کلیک واخلئ او دلته به راشئ تاسو په دغه لاندې ساحه کې چې کومه دغه پلس جمع نشان دی په دغې به کلیک واخلئ. په دغه پلس جمع نشان باندې به چې تاسو کله کلیک واخیسته نو دلته به راشئ تاسو خپل تصویرانو ته، ګیلري ته به راشئ. ګیلري ته چې کله راغلی نو دلته چې راغلی دغه د بنین یو تصویر به راواخلئ. دغه ټول تصویران به زه تاسو سره په ډسکرپشن کې د دې لینک شیر کوم، تاسو کولی شئ له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ زما له ټلګرام چینل نه. نو زه به دغه یو تصویر راواخلم د بنین، دغه یو تصویر ما راواخیسته نو دلته به زه راشم، دا به دلته دا اډ فوټو، په دې اډ فوټو باندې به کلیک واخلم. نو په دغې باندې چې کله ما کلیک واخیسته زه به خپل د فیسبوک د پروفایل کوم سکرین شاټ چې دی همغه د پروفایل سکرین شاټ به راوړم چې دغه دل ما سره دغه باندې به زه کلیک کړم، دا به راوړم او دلته به په دې اډ باندې کلیک واخلم نو دا به دلته ما سره اډ شي. نو اول به تاسو داسې وکړئ چې دا به لږ راغټ کړئ او لاندې دغه کرپ کوم اپشن چې دی په دې کرپ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا به تر خپل کوم ځای پورې تاسو غواړئ هماغومره به کرپ کړئ. مثلا زه دومره غواړم چې دا کرپ کړم، بره نه به هم دغسې ونیسئ او تر دغه اندازې پورې به دا کرپ کړئ. دا چې کله کرپ کړو نو دا به اوکې کوئ. دا مو چې کله اوکې کړو نو دا به د دغې غشي نه کوم چې پرې کونج کوي دغې نه به ونیسئ او دا به دغسې د دې بنین چې څومره سایز دی د هغې برابر به کوئ چې هر ځای پورې تاسو غوښته. نو زه دغومره غواړم چې جوړ کړم، دغومره ما راوسته. دا چې کله تاسو دغې اندازه باندې برابر کړو نو دلته به تاسو راشئ د بلنډ کوم اپشن چې دی بلنډ، دغه د بلنډ اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به دې کې په ملټیپلای باندې کلیک واخلئ. نو دا چې کله تاسو ملټیپلای کړئ تاسو دغه تصویر چې کوم دی دا به دې هغه ته په دې بنین باندې دغسې شي لکه دا چې په دې بنین باندې جوړ شوی اوسي. یا ډارکن هم واخلئ، ډارکن هم ډېر ښه راځي، او ډارکن او ملټیپلای، ډارکن خو ملټیپلای بیا ډېر ښه راځي، ملټیپلای تاسو استعمال کوئ نو په دغه ډول باندې دا جوړیږي.
نو دغسې نور تصویران هم تاسو راخیستی شئ، نور باندې نور کوم عکسونه چې دي په هغې باندې جوړ کړئ. هغې نه وروسته به تاسو په دغې ټیک مار علامه چې کومه ده په دغې باندې به کلیک واخلئ. بیا دغه غاړه کې چې کوم غشی دی دغې پورته غاړه کې دغې باندې به کلیک واخلئ او ګیلري دا ګیلري چې کوم ده نو په ګیلري کې به تاسو سیو کړئ، تصویر به تاسو سره سیو شي ستاسو په ګیلري کې. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي اوسي حتما ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخته شیر کړئ تر څو ستاسو نور ملګري ترې نه هم مستفید شي. نو ماله راکړئ اجازت تر بیا ښې چارې.